جنازې نه پس بعض عوام داسې کار کوي چې بیا د میت رشتہ دار ته ورځي لکه دعا به ځان ورته اخلي. دا په شریعت کې نشته. جنازه دعا ده او د جنازې نه پس فوراً طریقه دا ده چې مړی به راواخیستلی شي او قبر ته به ورسوي. او بیا په دې ټایم کې د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې تر څو پورې قبر به تیارېده نبي علیه السلام به صحابو ته وعظ نصیحت کاوه، ځکه دا وقت ډېر د عبرت وي. دغه وخت کې ټول خلق متوجه وي، دې خلکو کې د زړه یره پیدا شي. دغه وخت کې خلک د دنیا نه بیزاره، هغه ملګری، هغه ورور، هغه ګاونډي وفات شوی وي، نو د انسان هم بالکل تعلق الله سره قایم شوی وي، ټول توجه هلته وي. خبره ډېر ښه اثر بیا به چې کله قبر برابر شو بیا به نبي پاک علیه الصلاة والسلام دعا کوله. نو د جنازې نه پس او د مړي د ښخولو نه مخکې دغه لږه موقع چې کمه ده په دې کې بیا دعا